سلام ستړي مشه وخت مو په خیر دریو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. لومړی دا چې له پاکستان افغانستان ته په خپله خوښه د کډوالو د بیرته ستنېدلو لړۍ بیرته پیل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان چارواکي ویلي چې دمګړۍ په خیبر پښتونخوا کې هغه دفترونه فعال کړي چې په مرسته یې افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته وړي. د دغه ادارې په وینا د پاکستان د حکومت په همغږۍ د کډوالو د بیرته ستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. دغه لړۍ تیر ژمی د هوا د سړښت او همداراز کرونا وایروس د پراختیا له امله درېدلې وه. د اګست په 14مه نیټه به بین الافغاني خبرې پیل شي. یو شمېر رسنیو د حکومتي سرچینو له قبله ویلي چې د روانې اګست میاشتې په 14مه یا د اسد په 26مه نیټه به د افغانانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو پیل شي. بلخوا پرون طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شهین ویلي چې یوه اونۍ وروسته به د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل شي. نوموړي په یوه مرکه کې د افغان حکومت له لوري د زندانیانو د خوشي کولو د پریکړې هرکلی هم کړی دی. په وینا یې په لومړي پړاو مذاکراتو کې به پر ځینو مسایلو د بحث ترڅنګ د بل پړاو مذاکراتو پر ځایګي هم خبرې کیږي. تر دې وړاندې ولسمشر غني او د ملي مسلې عالي شورا مشر هم ویلي وو چې د طالب زندانیانو تر خلاصون 3 ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. وروستی خبر دا چې د کرونا 50 نور مثبت پیښې هم ثبت شوي دي. امیر روغتیا وزارت وايي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 50 نور مثبت پیښې ثبت شوي دي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 13,102 ته رسیدلی دی. همداراز په تیرو 24 ساعتونو کې 181 کسه بیرته له دغه وایروسه روغ شوي دي. په دې سره د ټولو بیرته جوړ شوو کسانو شمېر 22,228 ته رسیدلی دی.